راسه حساب دی یبا دا زما څه چې کتاب دی یبا پاڼې پاڼې نه کې درته سوال کوم دا د دې چمن ګلاب دی یبا سلامونه مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه هر کله دغه کوشش کړلی چې یو نوی شاعر ستاسو سره مخاطب کړو نو په دغه هیله نن اسلامیه کالج کې ناست یو د ډېر خوږژبي او د یو نوي شاعر سره چې د هغه نوم اعظم داول دی اعظم داول ډېر خوږ انسان دی اعظم داول زموږ سره نن په پروګرام کې ناست دی اعظم داول صاحب سلامونه درته ویو بخیرونه مهرباني اعظم داول صاحب لنډه پیژنګلو کو را سره وکړئ نو ډېره د قابل وړ به وي مهرباني زما نوم اعظم داور دی او د نارت وزیرستان میرلی اوسېدونکی یم دلته اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو ډپارټمنټ کې اولنی سیمسټر دی زما د پښتو ډپارټمنټ کې اولنی سیمسټر دی پښتو کوي مهرباني نو زمونږ مینوالو ته به نن څه وایي مینوالو ته خبرې خو ډېرې زیاتې نه راځي یو وړوکی شان د غزل به ورته ووایم جی جی د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې په خپله خاوره خپل قتل ته د پناه اجازت مه ورکوئ په خپله خاوره خپل قتل ته د پناه اجازت مه ورکوئ او د ورانولو د ودانې پښتونخوا اجازت مه ورکوئ د ورانولو د ودانې پښتونخوا اجازت مه ورکوئ او نزک بدن ته وروړونکي لاس په توره پرې کړئ نزک بدن ته وروړونکي لاس په توره پرې کړئ چې پرې خبره شي دنیا اجازت مه ورکوئ یو غزل دی شپونکیه مه وایه ټاپې دلته شرحي نظام دی شپونکیه مه وایه ټاپې دلته شرحي نظام دی ولې په دې ګناه به مرې دلته شرحي نظام دی حد دی یار او دلته به نه کوې له ډېره درده هم اسویلې دلته به نه کوې د ډېره درده هم اسویلې او دلته به جبر هم منې دلته شرحي نظام دی او دلته کې بیا زمونږ قتل ته د پناه خبرې دلته کې بیا زمونږ قتل ته د پناه خبرې او دلته کې بیا کېږي جرګې دلته شرحي نظام دی دلته کې بیا زمونږ قتل ته د پناه خبرې او دلته کې بیا کېږي جرګې دلته شرحي نظام دی او د انسانانو وینې څکل او تویول روا دي خو پابندي ده په کاسې دلته شرحي نظام دی او شعر دی چې زما د مور په مسلمانه خوله وتلي الفاظ بچیه مه ګرځه د شپې دلته شرحي نظام دی او آخري مقطع ده چې اعظمه دلته د ټوپک او کمربند سمنا دلته د ژوند وي په مازې دلته شرحي نظام بیا ووایه اعظمه دلته د ټوپک او کمربند سمنا دلته د ژوند وي په مازې دلته شرحي نظام دی حد دی مهرباني دا یو مات غزل و ډېر ښه تاسو به اورېدلی د اعظم صاحب دا کلام چې په دې کې ډېره زیاته فلسفه پراته وه او یو درد پکې پروت دی نو اعظم صاحب مننه مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکړو ډېر مننه مهرباني ستاسو